السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر ما دوستانو. تاسو د تصویر صحیح کو دا چې دی نو فاطمه ګل ده، نیلم ګل ده، ورسره چې دی نو نادیه ګل ده. دا درې واړه دي. د دوی پروګرام روان دی 14 اګست لپاره. دی تیاري کوي په 14 اګست باندې به دی چې دی نو یو ځای به ډانس کوي په سټیج شو باندې. دا هماغه نیلم ګل ده چې چا به فاطمه ته کنځلې کولې. فاطمه چې دی نو د نیلم ګل خویندې یادې کړې، مور یې ورله یاده کړه. د نیلم ګل خویندو ته سدرا شوه، بله چې دی نو تسلیم شوه. وایي دی دواړو ته طلاقې شوي دي او دی چې دی نو بل ودونه کړي دي. او بیا دا خبره هم کړې ده د فاطمه ګل چې دی نو د نیلم ګل مور 3 ودونه کړي دي او د دې د مور چې دی نو 3 مړونه دي. یو نه طلاق واخیستو، بل سره یو بل نه واخیستو، دریم سره. نو د دې د مور د نیلم ګل او د نادیه ګل او د تسلیم او د ریشم ګل او د سدرا د دې مور چې کومه ده نو د 3 ودونه کړي دي. او دا چې دی نو دا به هم داسې دی چې څنګه مور ده داسې لور ده. نو دا خبرې ټولې چې دی نو دا فاطمه ګل کړي دي. اوس هغې نه باوجود دا دواړه خویندې فاطمه ګل سره چې دی نو په سټیج باندې به یو ځای ډانس کوي. نو دې کې خو بیا تاسو دوستانو په خپله سوچ وکړئ چې عزت او غیرت خو پکې نشته چې یو انسان ته چې دونه چې دی نو بېعزتي وکړي، دونه خبرې ورته وکړي، نو هغې نه باوجود به چې دی نو هغه کس سره به څنګه چې دی نو ناسته پاسته کوي. دا هر یو شعور لرونکی انسان چې دی نو چې کوم شعور لري نو دا کار نه کوي، داسې حرکت نه کوي. نو دا تاسو د پته ده، تاسو صحیح کړه چې دا دوی د تلې او بس دی ویل چې موږ داسې یو چې څنګه خویندې دي. نو فاطمه سره به زه داسې ټایم تېروم چې څنګه زما خور ده، نادیه ګل ده، ریشم ګل ده، تسلیم ده، سدرا ده، زه به ورسره داسې ټایم تېروم او دا به چې دی نو ما سره د خویندو هغه ټایم به تېروي. دوستانو تاسو په خپله سوچ وکړئ، بنې چې دی نو وي ښه ښځې هم پکې شته، دا نه چې دی نو بنې چې دی نو د یو بلې دښمن دي، خو اکثریت چې کوم دی نو یو بله بنه نشي برداشت کولی. نو دا وګورئ، اول به دی یو بل پسې به کنځلې ردې بدې کولې، اوس چې دی نو دی یو ځای شوي دي. دا د دې شاته مقصد څه دی، څه دپاره دا ټوټل چې کوم دی نو دا دوبۍ کې مسافرو نه پیسې راغونډولو ټول چل دی، یو ګیم دی. مسافر به چې دی نو بېوقوف به جوړ کړو، مونږ به ګډه کړو، بس هغې نه به پیسې روباسو. نو دا ټول میل میلاپ دی. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام و، ما له خپل دوستانو سره شیر کوم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. دا خپل ځان ډېر خیال ساتئ. او کوم دوستانو زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، فیضان ګلستان ریاکشن. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د لیول الله په امان، والسلام.